په خپل ژوند کې چاته پیغور ما ورکوه، د چا سره دې ښه وکړ، د الله سبحانه وتعالی نه د هغه اجر او ثواب غوړه، هغه ته ما یودوه، په هغه احسان ما اړوه، هغه ته پیغور ما ورکوه. چا سره 10 روپۍ ښه وکړي هغه ته 100 ځلې یودې، مړه ستا هغه 10 روپۍ دې ورکې شي. زموږ د پښتو په معاشره کې دا پیغور ورکول دا ډېر زیات شوي دي. حالانکه رسول الله علیه السلام فرمایي من غیر اخاه بذنب، چا چې یو مسلمان ورور ته پیغور ورکو یو مجلس کې هغه یې وشرمولو، یا یې په غریبي پیغور ورکو چې ای د غریب سړي زویه، ای غریبه تا سره کور کې د وړو روپۍ نه وې ما درته روپۍ درکړې کور ته دې وړه راوړل، یا وې ته وایي چې تا سره د ډاکټر روپۍ نه وې بیمار وې ما درله علاج وکړو، یا چاته وایي چې مړه ته خو قرضداري راګیر کړی وې تنګ کړی وې ما دې قرضداري نه خلاص کړی ما دې ته قرض لنډ کړو، د خلکو مخکې هغه مسلمان ورور وشرمې او یا هغه ته په یو ګناه پیغور ورکړي، د هغه نه یو ګناه شوي زنا تې شوې تا لیدلې، یا یې غلا کړې تا لیدلې، یا یې بله یو ګناه